نن بیا هم د علامو ثبوت ده د الجبر له مخې. نن موږ دا ثبوت کوو چې منفي ضرب د منفي ولې مثبت کیږي. راځو دوه عددونه راخلو. منفي a یو عدد ده، که چېرته په منفي b بل عدد کې ضرب سي ځواب یې مثبت a b راځي. نو همدغه موږ ثبوت کوو چې ولې مثبت a b راځي. نو د دې لپاره داسې کوو، دغه منفي a ضرب د منفي b په یو متحول x سره فرض کوو. اوس د مساوات دواړو خواوو نه یو عدد څنګه کوو؟ کوموو. دې غاړې نه به هم منفي a b کم کوو، د دې غاړې نه به هم منفي a b یو عدد څنګه کوو؟ کم. په تیرو دریو حالتونو کې موږ یو عدد ور اضافه کوو، په دې حالت کې به موږ یو عدد ترې کموو. نو دلته موږ کوم حد مشترک نیو هغه نیولی شو. پر مثال موږ منفي a مشترک نیسو، نو دلته به څه پاتې سي؟ منفي b په دې حد کې. او دلته به څه مشترک منفي a مشترک ونیسو، دلته به څه پاتې سي؟ مثبت b به پاتې سي. دا مساوي کېږي له x منفي a b سره. دا منفي b مثبت b یو بل څه کوي؟ صفر کوي. نو صفر ضرب د a منفي a ځواب څه راځي؟ صفر. صفر مساوي کېږي له x منفي a b سره. نو د اطراف د دواړو خواوو نه یو عدد موږ څنګه کوو؟ کموو. یو عدد ور اضافه کوو د دې لپاره چې دا منفي a b له منځه لاړ شي. نو مثبت a b ور اضافه کوو. دې غاړې ته به هم مثبت a b څنګه کوو؟ اضافه کوو. نو دا دواړه به اختصار سي x به مساوي سي، که چېرته په ترتیب ولیکم، مثبت a b سره. نو x ثبوت سره ځواب به څو راځي؟ مثبت a b راځي.